لحد سورة تبت يدا دا سورة مبارک شروع کیش. او سورة المسد هم بولی. او دا مکی دی، دا سورت په مکه معظمه کې نازل سوی دی. 15 آیات لري، 23 کلمې لري، 80 حرف په دې سورت مبارک کې موجود دي. او شان نزول د دې سورت مبارک په دې ډول باندې دي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته چې د رب جل وعلا له طرفه امر وفرمایل سو په سورة الشعراء 214 نمبر آیات کې داسې وانذر عشیرتک الاقربین، ته وبېره و قریبان ستا چې ډېر تا ته قریب دي. نو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم راووتی د خپله کوره څخه د صفا غرګي ته پورته سو، بیا یو غږ وکړي چې یا صباحاه یا صباحاه. دا داسې غږ و چې کوم وخت به یو دشمن رالی، یو هلاکونکې کیسه به و، نو دغسې غږ به کېدی. نو هغه و چې ټوله د مکیوال او خصوصا د نبي علیه السلام مبارک کورنۍ ورته راجمع سول. نو خلکو نارې کړې چې دا غږ څوک کوي؟ قالو محمد صلی الله علیه وسلم دی. نو عادي ګرو ورته راجمع سول. نبي علیه السلام مبارک دا قبیلې په نامه یاد کړله، یا بني فلان، یا بني فلان، یا بني فلان، یا بني عبد المناف، یا بني عبد المطلب. دا په نامه یاد کړه. ولکه زه چیرې تاسو خبر کمه چې د دغه غره د لمنې څخه اوس پر تاسې اسونه راځي، تورې راکښلي، تاسې پایماله کوي. اکنتم مصدقیه، آیا تاسو زما تصدیق کوئ، زما خبره منئ؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، موږ نه دی تجربه کړې پر تا باندې کذب، یعنی موږ ستا څخه درواغ نه دي لیدلي، خامخا یې کوو. نبي علیه السلام مبارک ورته وویل فإني نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، زه بیرونکی یم تاسو لره په مخ کې ستاسې عذاب شدید ستا، که چیرې تاسو ایمان رانوړئ، د یوه رب جل وعلا بندګي ونه کوئ. الله جل وعلا به سخت عذابونه ستاسو په مخ کې وضع کړي دي، د دې سره به تاسې مخامخ سي. نو په ټولو کې اول ابو لهب وویل تبا لک اما جمعتنا الا لهذا، هلاکت دې وي تا لره، آیا موږ د دې دپاره موږ را جمع کړي یو، د دغه دپاره؟ نو دی ولاړ سو. نو د نبي علیه السلام مبارک ته د هلاکت د تب نسبت وکړي. الله جل وعلا د خپل حبیب په دفاع کې جواب د ابي لهب وفرمایه چې تبت هلاکت دې وي یدا دواړو لاسو لره د ابي لهب، و تب په هلاکت سره هلاک دې وي لاسونه د ابي لهب، تاواني دې وي، نامراده دې وي. یا وتب یعنی وقع فعلا هلاکو، واقع سوی دی هغه پیل د هلاکت ده چې خسر دنیا والآخره لګېدلی جوړ سوی دی. ابو لهب که څه هم اکا د نبي علیه السلام مبارک خو د دین د اسلام سخت دشمن و او بدپرستۍ ته ډېر ژمن و، او نوم د ده عبدالعزا ابن عبدالمطلب و، او ډېر ضرر یو نبي علیه السلام مبارک ته رساوه، او مخه د تبلیغ به د ظالم نیوله. امام احمد دا حدیث را نقل کړی دی، یو نفر چې مسلمان سوی لا نه و، دی وایي ما بازار کې ذی المجاز روان وم، یو سړي نارې وهلې چې قولوا لا اله الا الله تفلحوا، ووایاست کلمه طیبه تاسې به کامیابه سئ. خلق پر راټول و، خو د شا د خوا یو سړی و، مخ یې هم سور و سپین و، ویلی یې انو صابئي کاذب، دا صابئي دی، کاذب دی، چې په قول یې ونه کوي. نو چې هر ځای به نبي علیه السلام مبارک تلی، دغه ابي لهب ظالم به په پسې و، حتی په ډبرو یې هم ویشتی،
په پښو مبارکو به وینې ورزړولې وي، داسې هم راغلی دي. نو دغه دښمني د نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه و وسلم سره د ده وه. او ښځه د ده چې ام جمیل نومېدل، دا ام جمیل دا د ابو سفیان خور وه. ام جمیل اروی بنت حرب اخت ابي سفیان. دې ظالمې به هم داسې د خرما د پوستکو څخه یو رسۍ ودلې وه، بیا به دا تلله پلنډې د زوزانو بې راوړلې د دښته څخه، بیا به په شپه کې د نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم په لاره کې د اغزي و زوزان پاشل چې نبي علیه السلام مبارک سهار لمانځه ته ځي، په پښو به ننوځي. او ډېره شیطانتګره وه چې ټول عمر دې په شیطانت کې تیر سوی و، خلک به په جنګ دا اوه سره اچوي. نو په دې دنیا هم علما لیکي چې دې یو پلنډه رابار کړې وه، ستړې سوه، پر یو ډبره باندې دا پلنډه کښېښول، خو دا رسۍ یې داسې التون په تړلې وه، پر ځان یې هم راڅرخولې وه، په دا غاړه کې یې بنده کړې وه. نو یو ملکه راغله وایي هغه پلنډه یې د هغه ډبرې و اخوا ته ویله کړله، ادا په وزړېدل، خپه یې کړل، په هغه رسۍ سره دا مړه شوله، کار یې خلاص. او په دوژخ کې به هم داسې زنځیران وای په دې راڅرخېدلي وي، او دا به دغسې خفه کوي، دغسې پلنډې بې په شا وي، د اغزي و د دوژخ په دې به جګېږي، او د اور په لمبو کې به د دې دغسې عذاب او دغسې حالات وي. نو الله جل جلاله وفرمایل چې تبت یدا ابي لهب، پلار لره د لهب، ابي لهب پلار د لمبو، د سرو سپینو په دې خاطر یې دا نوم پرېښوي. و تب معنا واقع سوی د هلاکت پر دې باندې. ما اغنا دفع ونه کړل غنا را نه وستل عنه د ده څخه ماله مال د ده، وما هغه کسبه چې دی یې کسب کړی و، کې مالونه و، کې مال و، کې قدرت و، کې جاه و جلال. د خدای پاک د عذاب څخه دی خلاص نه کړي. په داسې عذاب مبتلا سو، یو رقم دانې دي ډېرې بدبو یې، که څوک لاس واړوړي هغه هم په دا دانو پسې اخته کېږي. نو دا ډېر خرغېړن مرض و په عربو کې. په دغه مرض د بدر د غذا وروسته په هغه مصیبت چې د نبي علیه السلام مبارک ولي کامیابه سو، د دې غم څخه دی په دې مرض ګرفتار سو. اخر په د خپلو زامنو هم په یو خونه کې پرېښود چې هېڅوک نه ور نږدې کېدل. په یو ادب ډېر وي، لکه سپي ته چې څوک یو شی ورچي داسې به یې ورغورځول. څو چې بیا مړ سو، څو شپې په هغه خونه کې پروت و، د خپلو کورنۍ یې لاس نه وروړي، ډېر د ذلت مرګ سو. بیا یې دوه حبشیان مزدوران کړله، هغو په لرګیو کې سره ګلوي یو کندې ته ور وغورځوي، پسې پټې داسې د ذلت مرګ سو. هغه مال و اولادو کسب د ده هېڅ دفعه او ګټه ورته ونه کړل. نو سیصلا نارن، خدای پاک وایي ژر دی چې دی به داخل سي نارن و اور ته، ذات لهب چې هغه به خاوین د اور د لمبو وي، لمبې به وي، داسې اور ته به الله جل جلاله دی ورغوټکي او ور داخل به کړي چې هغه اور د جهنم دی. او امرأته ښځه بیا هم دغسې ورسره ننوځي. حمالة الحطب، یعنی په غاړه کې بې رسۍ وي د دغې ښځې ام جمیل. حمالة الحطب یعنی پلنډه د بوټو د اغزو وي، به د دې په شا وي. فی جیدها، په غاړو کې به حبل رسۍ وي، من مسد، د دغه لیپ څخه چې د خرما د درختې هغه پوش دا سربیره ورغ دغه څخه ودلې وي، دا به په غاړه کې وي. الله جل وعلا به دې ته په دې سره عذاب ورکوي. په دې دنیا هم د دغه څخه مړه سوله، او په آخرت کې به هم په دغسې عذابو کې وي. یو وخت دا آیاتونه چې نازل سوله، دې وایي ډبره یې راخیستې وه، ابوبکر رضی الله عنه نبي علیه السلام مبارک سره ناست و، ول څه سو هغه ملګري دي، زه یې ولا که پرېږدم چې دا ډبره یې ونه ولم. نبي علیه السلام مبارک ناست دی. نو ابوبکر رضی الله عنه وایي آیا ته زما سره یو څوک نه وینې؟ دا وایي ته په ما پس خند وایې، څوک خو نشته ستا سره، خو ته یوازې یې. فقال اتهزؤ به، آیا ته ما باندې رشخند وایې؟ لا ارا غیرک، زه خو بیا له تا څخه بل هېڅوک نه وینم. نبي علیه السلام مبارک خدای پاک ځینې پټ کړي. بل وخت یې میړه ته وویله چې ته به خامخا دا زما غور کوې په ما پسې. هغه توره راواخیستله، هم دغسې رالی، بیرته کور ته ولاړی. وایي نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم
سر چې و هغه د دوو اپي مارانو په منځ کې و ما نه سوای کولی چې هغه ته ورنږدې سم هغه هم بېرته دغسې نامراده په کور ننوتې نو دا هغه د دې دښمنۍ وې خو الله جل وعلا خپل حبیب ځینې ساتلی و نو الله جل جلاله بیا دې ته داسې عذابونه ورکوي نو د خدای انبیا علیهم السلام چې چا زیر کړي دي هغه خسره دنیا والآخرت سوي دي دغه رقم اولیا د خدای پاک چې څوک ازاروي هغه هم خدای پاک د جنگ اعلان دی داسې په دې دنیا خسره دنیا والآخره ګرځي سورة تبت یدا خلاصو پر دې ځای باندې